زما ځوان او ګرانه مؤمنه وروره څنګه به دې خپل عمر باندې لوبې وکړلې درد او ارمان به درشي خو د دې درد دپاره به بیا پټۍ نه وي مه کوه راشه دیندار اساس شه د محمد صلی الله علیه وسلم شکل خپل کا د محمد صلی الله علیه وسلم منځ خپل کا د محمد رسول الله اخلاق خپل کا د قرآن سره ژوند جوړ کا د حدیث سره ژوند جوړ کا د جومات په اول صف کې کښېنه د اختر په ورځ کې ته صفونه وغوړوه په جنازه کې د ټولو نه مخکې راشه ودرېږه زما ځوان رور ته چې زه د جنازې په وخت کې یم چې راشه ودرېږه نو د ډېرې حیا نه سر ښکته کړي او ما ته زما جامې بېلمازې دي ګران وروره ما ته پته ده زه ستا طبیب یم ستا جامې نه دي بېلمازه ستا ایماني جامې بېلمازه دي دعا درته نه ده یاده وې به څه هغه چې څه پکې ویلی کېږي هغه څه شی دی زما ځوانان ورونو دوکانداري وکئ لیکن د اسلام په چوکاټ کې انډیوالي وکئ د اسلام په چوکاټ کې چکر ته لاړ شئ د اسلام په چوکاټ کې شپې ورځې تېرې کړئ د الله رب العالمین په بندګۍ کې ملګري حدیث یو نبي صلی الله علیه وسلم ته جبریل ویل ژوند تېر کا لیکن پوښتنه شته ګورئ داسې ژوند به نه تېری د جواب خیال به کوي چې څه جواب الله له ورکوم نو زما مؤمنان ورونو هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې تېر شي زما په فکر دا لاندې خبرې ټولې د دې ځوان دپاره دي ځوانه ته به وایې چې زه خو مزې کوم اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه صحابي دی محمد صلی الله علیه وسلم چې کله دا د الله عظیم نعمت زموږ نه ځي په هغه وخت کې ورله تشکیل د جنګ کړی ته به جنګ له ځي څومره عمر یې و اهل علم لیکلي د 18 کالو برابر عمر یو 18 کالو کې یو ځوان د الله رب العالمین په نوم باندې خپله وینه تویوي او زما د 20 کلنۍ ځوان رور ما سره تش د جومات په سجده او په سب کې ودرېدو ته نه دی تیار ما سره د قرآن او د درس ناستې ته نه دی تیار زما دغه مؤمن رور چې زه دته ویم ځان له قرآن والا او تلاوت وکړه دا دته نه دی تیار ای ځوانانو د اسامه په شان دي ځوانان جوړ شئ د اسلام هرې کړنې ته د هر چا نه مخکې لاړ شي د هر چا نه مخکې لاړ شي زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه جنگ موته وه په هغه کې نبي صلی الله علیه وسلم دله بیرغ ورکړی و کافرو د ده دا یو لاس پرې کړلو په جنګ کې ولګېدلو دا بیرغ یې په دې بل لاس کې ونیولو دا بل لاس هم زخمي شو پرې شو دا د اسلام بیرغ ولیدلو ورته ګران شو دا یې داسې کلک ونیوله ای ځوانه دا قرآن کلک ونیسه ای ځوانه دا جومات کلک ونیسه ای ځوانه د عالم سره تعلق وساته ای ځوانه په دې خپل تلیفون کې د 15 د 10 قاریانو تلاوت واچوه د عالمانو بیان پکې واچوه د آخرت د فکر بیانونه پکې واچوه سندرې او په ډانسونو او په سریالونو په دې څه کوئ ښه ځوان هغه په سینې پورې دا نیولې ده او فرمایي تقریبا د ده عمر هم کم و داسې ډېر عمر یې نه و جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه بارک عبدالله ابن عمر فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي کله چې دا شهید شلو د 80 نه زیات زخمونه یې په بدن باندې وو ای ځوانانو خلکو خپل بدن تیکه تیکه کړلو سورې سورې یې کړو غلبیل غلبیل یې کړو په دې خاطر باندې چې رب رحمان راضي شي والله العظیم چې د الله نوم نه وی دې خلکو ځان نه خوږولو راشي تندي الله ته ولګوئ راشي د دې اوښکو نه څاڅکې واردوئ راشي په تلیفون کې تلاوت واردوئ راشي د دې سب په اول سر کې کښېنئ تاسو په موږ باندې ډېر ګران وئ تاسو خپل هم داسې بې قدره نه وئ تاسو په علماو هم بې قدره نه وئ خو زه په تا څه وکړم چې تا سره زر راغستې زما خور او د پوزې او د غوږ په ځای ډیران ترته ولي نو زه به د خور سره جنګ کومه که نه څه اسرافیلا د شپې لیدي هیڅ خبر ناراضي دا مظلومان چې ژړوي وارې محشر ناراضي